जानी जान हो जानी जान نشیری مینا داسه بخپل جون تباه کم زان به قربان کم خستاور بل بخوری دو تپری نکتبا ایسا عذاب دے ماں ہیلو हेलो څوک؟ ته څوک خبرې کې ټلیفون تا کړی دی زه جمال الدین خبرې کوم. زه جانداد خان او په مینه کې خلک ماته جانی جان وایي زه فلم ډایرکټر جمال الدین خبرې کوم. او زه سوپر سټار یم ښه نو بیا خدای په امان. هلو خبره خو اوره کنه یار ته خفه شوې ها وایا جی تاسو څه ویل جی تا فلمونو کې کار کولو د پاره زموږ دفتر تا خپل پروفایل را لګلې وو. آو جی بالکل آو مونږ په اختر فلم ریلیز کوو او په هغه کې مونږ تا هیرو کاسټ کوو. جی زه تیار یم جی بالکل تیار یم او یاره خو یو مسله ده. نه جی نه زه چې د خیره ستا فلم کې کار وکړم که نه ان شاء الله ستا ټولې مسلې به ختمي زموږ هیرو وتښتېدو. نو بس زه یم که نه ستا مسله ختمه ده جی مسله شته که نه د 2 لکو روپو. زه به ستا دا مسله مان کړم زه به تا سره په فلم کې په 1 لک کار وکړم ځه لک مې در بخلي مونږ ته 2 لکه روپۍ په کار دي. 2 لک روپۍ به زه در کوم تاله سوچ په وکړه تا سره 1 غنټه ټایم ده او 1 غنټې پس زه بیا تاله فون کوم. هلو جی خبره خوري هلو د 2 لک روپو بندوبست وکړه بس وکړه ودرېږه څنګه ټیک ټاک سونی ښه که نه ټیک ټاک کې خیریت دی مینه ډالي جان ما ډېر سوچ وکړو ډېر زیات سوچ مې وکړو او ډېر ژور سوچ مې وکړو څه سوچ دې وکړو؟ د احساسات او د جذبات هم څه معنی وي که نه دا ته څه ګډې وډې وې سیده خبره کوه که نه. جان ما دا سوچ وکړو چې وګوره که نه تا ما ته یو دومره معمولي غونډه کې وړوکی غونډه کې کار ویلې وي چیلې راوله او افسوس چې ما ستا زړه مات کړو. بس ته ټینشن مه اخله زه به پخپله لاړه شم. نه جان نه زما په ژوندانه به ته ځې دې قهر ګرمی ته وګوره په دې ګرمی کې به ته ځې هېڅ چرې نه جان هېڅ چرې نه زه یم که نه زه به ځم نه بس ته پرېږده دا ستا د وس خبره نه ده. ګوره داسې خبره مه کوه زما زړه ماتېږي ګوره زما زرمینې بس ته پرېږده په ما ستا ژوند ګران دی بیا چېرته ځان له څه مصیبتونه ګورئ. بله نه جان ته بې فکره اوسه بس ته ماله 2 لکه روپۍ راکړه بیا زه پوه شه او فلم څه مطلب؟ نه زما مطلب دی زه پوه شه او چیلې پوه شه د بجلی په شان به ځم او د طوفان په شان به راځم. ښځه ټیک ته خو غاښونه یې وګوره. د چا؟ اوهو د چیلي چې غاښونه یې پوره وي. ښه د چیلي بې فکره اوسه انشاءالله هم په دې اختر به ریلیز کېږي. څه به کېږي اختر باندې؟ زما مطلب دا دی چې دا چیلې به په دې غټ اختر باندې ریلیز کېږي. او خدایا زه خو یو ستا په خبرو نه پوهېږم. اوهو مقصد مې دا دی چې په غټ اختر باندې به موږ قرباني نه کوو. ښځه ټیک ده زه درله چیک در کوم او خیال سره لاړ شه. ته بې فکره اوسه جمال الدین درعلم. جمال الدین دا څوک دی؟ دا جمال الدین رشته جمال الدین د هغه چیني د مالک نوم دی جمال الدین ما ته یې ښولی و. دلته ورشه که نه هغه چیک را راولیکه بیا بینک بندېږي دا څه ټایم دی هله شابه در کوم ټیک ده زه درله چیک راوړم. او زر راشه چیلې راولمه چیلې په اختر باندې به انشاءالله زما فلم ریلیز کېږي بیا به زه سوپر سټار یم دا اټوګرافونه به یو سیلفیانې وي
خو زمونږ په موبایل کې هر وخت کریډټ ختمي او خیر دی مس کال خو به رسېدلی خان جی یو 500 روپۍ خو راکړئ جی ګیټ لپاره ګریس راوړم جی وی علم پسې دی او سید علم پسې دی ما سره کم ټینشن دی او تا سره د ګریسو غم دی خان جی ګیټ له ګریس ورکول ډیر ضروري دی جی کله چې کولوم کنه ډیر زیات شور کوي کنه بهم ستا د مزغو دپاره هم د ګریسو ضرورت دی زما مزغه ولې جی ځکه چې ستا په مزغو کې م زنګ لګېدلی دی له ګریس ورکه چې کار شروع کړي چپ 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 خبره ونه کړي د ډایرکټر صاحب فون دی بالکل غلی ودرېږه غلی هلو यार हालात जमून खराब दी हो मिस कॉल न तो ورکه وایا ډایرکټر صاحب زما او ستاسو ډیل فاینل شو د 2 لک روپو چک زما په جیب کې پروت دی ګډ اوس دا وایا چې دا 2 لک روپے و ماته څنګه او کله را رسی بابا تاسو حکم کوئ زه اوس درځم به قلم خود تاسو چک در رسوم خو ډایرکټر صاحب یو خیال به کوئ چې په فلم کې زما رول ګورئ د هیروی فل هیرو رول دی بالکل بے فکر اوسه اسې جمال الدین صاحب ما ویلي چې په دې فلم کې غاني مانی شته کنه فایټ مایټس ایکشن میکشن ها دینه بغیر چرته فلم جوړیږي بس تر راشه او د پیسې ما تر ورسوا بس درلم جمال الدین صاحب دا دې بس ضرور رسیدم درلم خان جی ما وی کنه جی که د فلم کې د چوکیدار رول وی کنه جی زه حاضر یم جی زه تابعدار یم فلم کې کار کول څه ګپ نه دی د 2 لک روپو خبره 2 لک روپو ها تاسو ته په فلم کې 2 لک روپۍ ملاويږي جی نه مړه دا 2 لک روپۍ به زه ورکوم د خپله جیبه فلم کې به کار نه کوم خان جی نو بیا څه پیدا ده جی کوئی فایده به سي ولې ونیا دا غټ بورډونه به لګي دا پینافلکسي به لګي او زما په تصویر نه داسې تصویرونه به یې پي پینافلکس دا جی څه دوی نوم دی جی ځکه مې ویلي چې د خپلو مزغو له دې لږ ګریس ورکړه خان جی ما وی جی دا 2 لک روپۍ خو ډېرې زیاتې دي جی هسې 2-3 زره روپۍ کې ورسره خبره خلاصه کړه کنه ته نه پوهېږې ګلاب خانه دا هم شکر وباسئ 2 لک روپۍ ما سره وي دا فلم زما د لاسه وتی بس اوس ګلاب خانه صرف د چیلي غم پاتې دی یاره خان جی دا فلم په چیلي باندې جوړیږي وکمکلا ستا بیبي جي چې کومې 2 لک روپۍ ماله راکړې وي چیلي دپاره هغه 2 لک روپۍ به اوس زه دې ډایرکټر له ورکوم بیا به فلم کې کار کوم پلیز لږه خوښه د مستقبل سپر سټار روان دی गुलाब खाना جی بیبي جی جانی نه دی راغلی نه جی لا تر اوسه خو نه دی راغلی جی ښه هغه چیلی به راولي ډېر خیال یې وکړه د چیلي او که د خان جی ستا مازغه اوچ شوي دي ګلاب خانه ګریس به ولا ورکوم ټیک بشي جی څه مطلب خان جی راته ویلي زما مزغو ته ګریسو ضرورت دی یو نه یو لیونی دی په دې کور کې یو نه یو عجوبه ده تاسو د چیلي فکر بالکل مه کوئ جی څنګه راشي زه به یې سنبال کړم جی بس ګوره جانی به په لاره اوس په راشي څه مشکله غونته لګي بیبي جی ولې مشکل ولې لګي پوره 2 لک روپو کې را روان دی 2 لکو کې خو به یې رو راځي اوهو نه پوهېږم چې ته څه وې فلم جوړیږي لګیا دی خان جی پکې هیرو دی دې نه مخکې چې زه ستا اخري سین ریکارډ کم زه دلته نه زرمینی چیرې راغو را بشي دا څنګه چیلې چې تر اوسه پورې نه دی راغلی نو ته کم سار اختر دی او ته قرباني کې خو په لاره به یې که نه ما وی کنه چې چیلې راشي ما ته ما سم دې سکرپټ لیکلی کنه هغې سره به ټیک ټاک یې جوړو یا الله دا څه په لیونو کې مې ژوند دی جانی خیر خدای که نه خیر دی رښتیا داسې چیلې مې دله واغوستو داسې چیلې چې دنیا به تماشې له راځي بعض کوڅه کې به یې تړم خلک به ورسره سلفیانې باسي سلفیانې چېرته دی چیلې چې مونږ خو یې وګورو که نه را بشي را بشي څه مطلب ته نه پوهېږې که نه کمکلې هسې د غریبانانو سنډا نه دی جبه کې به ولاړي هغه ډېر نیازبین چیلی دی او د هغه مالک
دومره نیازبین ساتلی چې په AC کې اوسئ په AC کې Oh, very good. او که نه او ډېر د اعلی نسل چیلی دی او ډېر موډیم دی ګوره دا ته څه ګډې وډې وې جاني زه خو ستا په خبرو نه پوهېږم پوی خو پې زم نه شوم ته ما ته اول ووایه چیلې چېرته دی پیسې مې ورکړي دي د هغې مالک لګیا دی سروس کوي چیلی نو چې چیلی سروس کړي بیا مې راولي د چیلي سروس زما مطلب دا دی چې لږ لمبۍ را لمبۍ یې شیمپو کوي یې او که نه ډېر نیازبین چیلی دی نور به څومره انتظار کوو جانې لالا دا به سروس سټیشن نه کله راځي سبا پورې به راشي بلکل به راشي دا څه ګپ دی خلک یو لاس سره پیسې ورکړي او بل لاس سره چیلې راولي همداسې شوي جان په یو لاس پیسې په بل لاس فلم یا خدایا دا اوس فلم پکې د کم ځای نه رالو پورا فلم چیلی او فلم چیلی فلم چیلی خو یو فلم وي که نه تا په ما سر وګرځو ها چیلی فلم چیلی څه په ګډوډ سر کې خو بس دا به څه کوم کار خو مې وکړو اوس نه پوهېږم په چل چې دا به کار راغونډو مثلا خدایا خان جی خیر خو دی که نه ولې دومره پریشانېږي ګلاب خانه دا سوچ کوم چې دا فلم خو به جوړ شي یاره خو څه چیلی به د کومه راځي یار او که نه جي چیلي پیسې خو تاسو فلم لاله ورکړي دي که نه جي دروغو خبرې کوه دوه مخیز ډولکیا اسه خان جي تاسو بي جي ته صفا حل ووایي که نه جي واه دې دانشور له کلی ورکوي اوس ما پې د کوره شړې ستا دا مطلب دی چې ما د دې کوره وباسي خان جي تاسو بالکل فکر مه کوئ جي څه نه څه چکر به وچلو جي کم چکر تاسو بي جي ته ووایئ که نه جي چې چیلي وله پیسې واخیستې او وتښتېدو زړه خو مې و چې دا ویپر راوالم تا پسې که نه ستا دا مطلب دی چې ما پولیس ته حواله کړي خان جي تا به ولې حواله کوي پولیس ته جي هغه چیلي والا به پولیس ته حواله کوي که نه وکمکله په دې ټوله سټورۍ کې د چیلې والا د کومه رالو پیسې خو ما فلم والا له ورکړي که نه خیر دی جي تاسو پریشانه کېږه ما څه نه څه چل به وکړو جي ولې به نه پریشانه کېږم 2 ورځې پاتې دي وروره شوټینګ ته 2 ورځې خو خان جي اختر کې هم 2 ورځې پاتې دي که نه جي چیلې خان زما ځمکه ماله واپس راکړه خان ګینې دلته به لوی غوبل شروع شي د وینو سیلابونه به وشي جاني هغه چیلې اوسه پورې رانه کم چیلې څه چیلې نه چیلې نه که نه هغه چیلې دی خو هغه ته به چیلې نه وی د هغه ځان له یو نوم دی هر څه چیرې ما ته هیڅ پته نشته تپوس وکړه چې چیلې چېرته دی ما ته چیلې پکار دی دا دی اوس یې تپوس کوم په دې ساعت یې تپوس کوم اوس به پیسې هم ورکړي هلو یار هغه چیلې به کله راځي څنګه قسم دی ټیک شو ټیک دا اوکې د خدای بابا بس د خیر را به شي کله به راځي دا چیلې هغه بیوټي پارلر ته بوتلی دی بیوټي پارلر ته او که نه ګوره دا اختر ورځې شپې دي او هغه بیوټي پارلر ته بوتلی نکریزې به لګوي نکریز نن سبا بیوټي پارلر کې لګي که نه ګوره جاني زما برداشت ختمېدو واله دی دې نه مخکې چې زما برداشت ختم شي ما ته چیلې پکار دی ته فکر مه کوه بس ته لږ انتظار وکړه بس را به چیلې به راشي چیلې څه ګرانه خبره خو نه ده جان چیلې به راشي خو د کومه نه د چیلي پته لګي نه د جمالي پته لګي نه د فلم پته لګي जानी जान हो जानी जान